دا په چمن کې د افغان کډوالو لپاره لنډمهالی پنډغالي یا کیمپ دی چې د پاکستان د سرپرست حکومت له لوري جوړ شوی دی. دلته هره ورځ په سلګونه کډې راځي. د نادرا لخوا د ثبتېدو وروسته افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان د سرپرست حکومت له لوري افغان کډوالو ته د ورکړل سوي ضرب الاجل د پای ته رسېدو وروسته په زرګونه افغان کډوال هره ورځ پر سپین بولدک او تورخم ورمات وي. دلته په چمن کې زه د افغان کډوالو په یو لنډمهالي پنډغالي کې ولاړ یم. دلته چې ما له کډوالو سره خبرې وکړلې دوی یو علم ستونزې لرلې. دغه پنډغالي ته هره ورځ په زرګونه افغان کډوال ځي او راځي. له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د وتلو ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره سم سلګونه افغان کورنۍ هره ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته ستنېږي. دوی د پولیسو د بد چلند څخه شکایت کوي. پولستان به په کورو کې څرخېدل، موږ به چې به رالو زاره ترې کې بې کړو، موږ به اریان وو چې موږ په کنغال کې کښېنو، چیرې کښېنو که نفر به راڅنې ونیو له بالا بیا پیسې ورڅنې اخیستلې، بیا به نفر پسې ولاړ، هغه به مو پورولې، کور به مو کړې، بالا به اریانانو به یو 1500 مزدوري وکړه، کاغذونه یې ټولوله، پر بل یې تلله، راوړې به مو پولسانو ته به مو ورکولې. موږ به زاره ترک کې زاره چاودې به په کورو کې ناستې وو، نارینه بیا راڅنې ووړ. نو موږ څه کړي وای؟ وږې تږې کرایې لا نه سړی یم په جناب اسپتال کې و، د شپې ماښام پر اذانو مې راویستی چې زامن د کوره راپورته کوله، مازګه ولاړه وه، خلکو خپل شیان ولاچوله، زه خپل د سړي په ویر نیولې وم چې خدای زما نفر راولې ته کوره پورې شی مو هلته پاتې سوه، زغره ګوستې په وستی لوږې شي به دغه کې پاتې دي. موږ هم دی در بدره راغلی سړی ما د اپریشن سړی دی ونسو، اوس یا د ناجوړی را سره دی تر باډر اړو، در باډر هم دا به بیرې اوس به ترسو لاړ شي چې خدای موږ دا کوچنیانو لویان څنګه تېر کړو. کاشکې ګرده دلته په دغه کوټې کې مړه وای. دوی چې په کلونو په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی اوس اړ دي چې هر څه تر شا پرېږدي او د ساړه ژمي په درشل کې افغانستان ته ولاړ سي. دغه افغان کډوال د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. زما نوم دی حضرت ګل، زه د کراچۍ اوسېدونکی یم. په کراچۍ کې ما 38 کاله تېر کړي دي. یوه هرزو مې د حکومت څخه ده چې حکومت زه په د یخ په ټینګ کې زه واستولم. زما دا کوچني بچیان مې دي، نور غټ نشته، 12 کلن 11 کلن بچیان مې دي. نو هلته زه د دې تعلیم ته حیران یم او د دې مکان ته حیران یم، د دې روزلو ته حیران یم. دا ډېره ماته سخته تمامېږي. نوم چې دی احمدشاه دی، موږ د کوچلاغه سره غلي یو. د ژمي دی چې موږ د دې ځای څخه ولاړ شو هلته، نو موږ ته خدای خبر چې هلته سرپناه پیدا کړو، یو شی پیدا کړو. موږ سره مطلب کوچني مؤمنان را سره دي، پیسې مطلب موږ سره دونه نشته چې هلته موږ بیا ځان ته یو سیسټم په برابر کړو. ما نوم محمد نبي دی، د کوټې د ایرپورټ روډ سره غلی یم. هغه حالات څه به الله ډېر تنګ رالو او بس د وچې مجبورۍ څخه بس موږ اخر ګسا د پښتنو خبره دیوال ته یې ودرولو. بس نه خپل کاروبار ته تللی سوی، نه خپله زندګي ښه کوی سوی، وروره ځانه نه د باندې وتی سوی. کاروبار له چې په ولاړ یم وروره ځانه دغه کیسه وله ګام پر ګام تنګول دي. وروره په هغه ځای دې ونیسي 2 روپۍ را، په دا ځای دې ونیسي 2 روپۍ را. دلته په دغه کیمپ کې د سره صلیب او ځینو نور روغتیایي ادارو لخوا افغان کډوالو ته د روغتیایي اسانتیاو په پار وړیا روغتیایي کیمپونه هم لګول سوي دي. دوی وایي تر څو چې د کډوالو د ستنولو لړۍ روانه وي، دوی به تر هغو خپل روغتیایي فعالیتونه روان ساتي. کرسچن سوسایټي ډسټرکټ چمن برانچ ته طرف سے داود خان ایز ا ډسټرکټ پروګرام افیسر تقریبا د 1 نومبر سره موږ دلته فری میډیکل کیمپ لګولی دی. چونکې په اوله ورځ موږ 125 مریضان ته دوایي ورکړې ده، په دویمه ورځ موږ 155 مریضان ته دوایي ورکړې ده. نن د سهاره سره موږ چې کوم پري میډیکل کیمپ شروع کړی دی، په دې کې تقریبا د 50 زیات مریضان ته موږ نن دوایي ورکړې ده. او انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې دغه پري میډیکل کیمپ چې تر څو دغه سلسله جاري موږ کوشش کوو چې د هغو موږ د افغان کډوالو مرسته وکړو. زه عمران شاه د پاکستان ریډ کرسچن سوسایټي ولنټیر ورزاکاران یم. دا وخت زموږ سره امبولانس ولاړ دی چې کوم سیریس کیسونه وي، هغه کیسونه چې هغه ډېر زیاته دغه ته نږدې هغه موږ هسپتالو ته ریفر کوو. د هغه رنګه زموږ سره ډاکټر صاحب ناست دی، د هغه رقم فرسټ ایډ دی، ابتدایي طبي امداد دی. او دا وخت تقریبا موږ په 8 داسې کورنۍ چې د هغو اړیکې پر عرضي بنیاد سره جلا سوي، موږ هغه کورنۍ سره میلاو کړي دي. زما نوم محمد داود کاکړ دی، زه د پی پی ایچ آی د کل عبدالله او د چمن مشر یم. په دا کې داسې مریضان دي چې هغه لاسونه یې ماتې، پښې یې ماتې، سپین ږیري دي، سپین سري دي، کوچنیانې دي، کوچني بچیان دي. د هغو دپاره چې دا کم سهولیات دي، دواوې دي، موږ پوره ټیم لګولی دی. په هغه کې نارینه ډاکټران دي، ښځینه ډاکټرې دي، له موږ سره پر څنګ دا نور پی آر سی ایس دی، د موږ د هیلت محکمه حیثیت او د پی پی ایچ آی په ګډه موږ دغه سره لګولی دی دا کیمپ.
دلته د دوی هر علاج پرې کیږي. دلته کډوالو ته د چمن د عام ولس له لوري هره غرمه او ماښام پاخه خوراکي توکي راوړل کیږي. کډوال د چمن د خلکو د ښه نیت څخه خوښ دي او د دوی د یاد ګام ستاینه او هرکلی کوي. د معلوماتو له مخې نږدې 4.5 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او نږدې 1 میلیون او 700,000 یې اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت د اعلان وروسته شاوخوا 1.5 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو، طالب چارواکو، بشري حقوقو او ګڼ شمېر نورو سازمانونو له پاکستان په وار غوښتي دي چې د افغان کډوالو جبري ایستنه دې ودروي، خو پاکستان تر دا مهاله د دغو غبرګونونو په اړه څه نه دي ویلي. سمیع الله غفران، نن ویسل، چمن. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس: فیض محمد سړک، چانسپورټ څیرمه، چمن.